د میدان وردګ ولایت سره میاشتې د چک ولسوالۍ په 1500 سیلاب ځپلو کورنیو باندې د کویټ د خلکو له لوري د خوراکي توکو مرسته وویشله. میدان وردګ ولایت باندې چک ولسوالۍ کې توضیح لرو چې مخکې د سیلو څخه زیانمن شوي وو د سیلابونو څخه او 1500 فامیلو دپاره توضیح لرو او د هر فامیل دپاره 8 قلمه مواد خلکو د خوانه د افغانستان سیلاب ځپلو لپاره بیا بالخصوص د میدان وردګ ولایت کې چې د منصور ولسوالۍ په نظر کې نیولي دا دغه سیلاب ځپلو خلکو لپاره دی. د دغه سیمې اوسیدونکي مرستو ته خوښ دي. دوی وایي یوازینی عایداتي سرچینه یې کرنیزې ځمکې دي چې وروستیو سیلابونو په بشپړ ډول له منځه وړي دي چې دا مرستې درد نشي دوا کولی. له اسلامي امارت او خیریه ټولنو غوښتنه کوي چې دوی ته د بنسټیزې پروژې پلي کړي. موږ د دو سره میاشتې نه ډېر خوشحاله یو. خدای دې ډېر ښه ورسره وکړو چې د موږ سره یې غم شریکي وکړه. نو موږ داسې د دولت او د مؤسسو نه داسې غواړو چې موږ ته استثنایي دیوالونه وي، بندونه ورته جوړ کړو. د خلکو سره د بېوزلو سره همکاري وشي، کمک وشي. کورونه ویجاړ دي، مځکې ویجاړ دي، د اوبو سیستم هم خراب دی، د ټولو آبرسانۍ سیستمونه در کلي آبرساني سیستمونه ټول ختم دي، د څښلو اوبه موږ نه لرو، کاریزونه هم لوېدلي دي. دې ویلو ده چې تېره اونۍ د میدان وردګ ولایت د نورو ولسوالیو ترڅنګ د چک ولسوالۍ په عربانو دره کې هم درانه سیلابونه راووتل چې ځاني زیان یې نه درلود، خو د سیمې اوسیدونکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول.